السلام علیکم ګران دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. د نن موضوع مو د ژر انزال معرفت او درملنه. راځو نن ژر انزال تاسو ته معرفي کړو چې ژر انزال څه ته وایي، څومره وخت کې چې موږ انزال سو دې ته ژر انزال وایي، درملنه یې څه ده. مخکې له دې چې ودا ته ولاړ سو، د ژر انزال یو داسې جدي تشویش اوس په ټوله دنیا کې جوړ کړی دی چې واقعا په مشترک ژوند کې په جدي توګه مشکلات پېښوي. کله چې عموما موږ د ژر انزال سره مخ کیږو، مخکې له دې چې زموږ ښځه انزال سي، نارینه انزال کیږي، نو دغه یو ډول تشویش په ښځو کې پیدا کوي او په ښځو کې د غصې سبب کیږي. و ښځې و نارینو ته خپل د جنسي مسایلو شکایت نه کوي، په نړیواله سطحه دا ثابته سوې خبره ده. لیکن دغه جنسي مشکلات چې د ژر انزال څخه منځته راځي په مشترک ژوند کې، دا د وخت په تېرېدو سره په نورو مسایلو کې د مشترک ژوند خپل ځان راپورته کوي. مثلا دوی په جنسي مسایلو کې مشکلات لري، په مسلسل توګه نارینه توجه نه ورته کوي. بالاخره د دوی موضوع په منځني ژوند کې دا موضوعات دومره جدي سي چې د مېرمنې د میړه څخه بد راسي. تاسو پوهېږئ بعض وخت به تاسو نوي ناویانې لیدلي چې واده وکړي، د میړه څخه یې بد راسي، یا د واده په اولو شپو کې ډېر کوشش کوي چې د پلار کار ولاړ سي، د میړه سره یې روابط خراب سي. عموما زموږ د پښتني نجونې کله چې واده کوي، دا میړه یې د جنسي رابطه د دخول څخه شروع کوي. دا په صحیح توګه تدریس په جوانانو ته نه سوی چې جنسي رابطه یعنې څه. نو په دې خاطر دوی د دخول څخه شروع کوي او دغه د ښځې او د نارینه تر مابین مشکلات پیدا کوي. حتی په بعضو ښځو کې د جدي لیونتوب سبب کیږي او په بعضو ښځو کې د تیښتې سبب کیږي، د میړه څخه فرار کوي. زه خپله د دا مشکل سره مخ سوی یم. کله چې لومړی ځل زه 18 کلنه وم واده سولم، زما خاوند هم 19 کلن و، په منځ کې مو یعنې یو کال فرق و او هغه د دې علم نه درلودی تر څو په صحیح توګه جنسي رابطه ولري. هغه د دخول څخه جنسي رابطه شروع کول او دا زما او د ده تر مابینځ د یو نفرت او د جدایي سبب وسو. نو تاسو کوشش وکړئ چې جنسي رابطه زده کړئ او د ژر انزال هم تعریف یې زده کړئ. عموما دغه ځوانان چې د ژر انزال تکلیف لري یا د شخوالي مشکل لري، دوی لومړی جنسي رابطه پر صحیح توګه نسي کولی. کیدای سي 2 میاشتې 3 میاشتې میړه مینه هر څومره چې کوشش کوي، میړه نسي کولی د ښځې د بکارت پرده وروش کوي. نو تاسو دغه مسایل جدي ونیسئ او تداوي ته یې کار وکړئ. راځو وایي دا جنسي رابطه خلکو په غلط توګه زده کړې ده. خلک داسې فکر کوي چې زود انزالي چې د 2 یا 3 دقیقو څخه، د 1 یا 2 دقیقو څخه ډېر وخت باید زه ولرم. دا یو غلط باور دی په ټوله دنیا کې. د صحت نړیوال سازمان تایید کړې ده چې هغه جنسي رابطه چې د 15 ثانیو څخه کمه وي، هغه ته موږ زود انزالي وایو. یعنې یو رابطه باید د 15 ثانیو څخه کمه وي، بیا دې ته موږ زود انزالي وایو. زود انزالي په 3 حالاتو کې منځته راځي. یو د دخول در مخه شخص انزال سي، یو د دخول په جریان کې شخص انزال سي، او یو هم چې دخول وکړي دستي شخص انزال سي. دغه 3 مسایل موږ ته ژر انزال تعریف کوي او ژر انزال باید د 15 دقیقو څخه کم وي، ډېر نه وي. دې ته موږ زود انزال وایو. خو په نړیواله سطحه غلط باورونه داسې شته چې خلک 1 دقیقه ښه جنسي رابطه نیسي، 2 دقیقې ښه جنسي رابطه نیسي، خو د دوی وایي چې نه، زه د ژر انزال مشکل لرم. موږ دا انسانان درکوو، د هغوی احساس درکوو. دوی غواړي چې جنسي روابط یې ډېر وخت ونیسي. دغه انسانان چې 1 دقیقه یا 2 دقیقې جنسي رابطه برقرار کولی سي، خو بیا هم شکایت کوي دوی 2 مشکله لري. یو دا چې دوی د خپل ځان څخه یې توقع بیخي ډېره وي. د ځان څخه توقع ډېره وي ځکه چې دوی د نارینه او د ښځو تر مابینځ معلومات نه لري. ښځه د جنسي رابطې دپاره مکمل نیم ساعت ته وخت ضرورت لري، خو نارینه دا رقم یو موجود نه دی. نارینه ډېر ژر و تحریک و شهوت او انزال ته رسیږي. تاسو
د ښځو اړوند په دې پوه سئ. ګورئ په اسلام کې راغلي دي وایي تاسو خپل مېرمنې ته د پرندګانو په رقم مه ورځئ چې راسئ له پاواسه پر کښېنئ بېرته ځینې ایسته سئ. ښځه و پیشنوازي ته ضرورت لري، ښځه و دې ته ضرورت لري چې مخکې د دخول څخه دا تحریک سي. نو تاسو خپل مېرمن کوشش وکړئ چې د جنسي رابطه چې تاسو غواړئ برقراره کړئ دا انزال سئ، تاسو باید نیم ساعت تر مخه خپل د مېرمنې پر تحریک باندې کار کړی وي. نو بیا به تاسو دغه د ځان څخه دا ډېر توقع چې لرئ لکه څه رقم چې ښځه په ډېر عمر انزال ته رسیږي، نارینه په کم عمر انزال ته رسیږي، تاسو باید دا معلومات ولرئ او خپل د ښځې سره کومک وکړئ چې ستاسو سره انزال سي. خو هغه نارینه چې قوي دي، هغه نارینه چې ښه احساس لري او بادرکه دي، ښه انسانان دي، هغوی که څه هم خپله ژر انزال سي مېرمن تنها نه پرېږدي بلکې کوشش کوي چې مېرمن یې هم انزال سي او دا کار تاسو هم مخته یوسئ. دوهم مشکل دغه انسانان چې د یوې دیدیکې یا د دوو دیدیکو څخه ډېر جنسي رابطه غواړي، دوهم مشکل یې دا دی چې دوی لوڅ جنسي فلمونه ګوري. تاسو به دا سکسي فلمونه لیدلي چې په هغې کې جنسي رابطه په عملي توګه ښول کېږي. ګورئ دوی په د عملي توګه چې د جنسي رابطه ښیي ډېر په اوږد مهال سره دوی انزال ته رسیږي. دا دوی د ډېر قوي دواو په توسط اول دوا خوري، بیا دغه رابطه برقراره کوي او ویډیو ځینې اخلي، او یا هم دوی غیر صحي د جنسي روابطو پوزیشنونه اختیاروي. نو په دې خاطر دوی ډېر عمر ته رسیږي. تاسو هغه کسان چې په سکسي فلمو اموخته یاست، سکسي فلمونه ګورئ، دا ځان ته ووایاست چې جنسي رابطه په حقیقي نړۍ کې د هغه تلویزیون په رقم نه ده یا د هغه ویډیو په رقم نه ده چې تاسو یې پکښې ګورئ. د ویډیو جنسي روابط اکثره غیر صحي، غیر معیاري او د دوا په توسط دي. نورماله جنسي رابطه چې په هغې کې دوا نه استفاده سوې، چې دوا خپل جانبي عوارض لري، نورماله صحي رابطه تاسو نارینه عموما د دوو درو دیدیکو په جریان کې باید انزال ته ورسېږئ. خو که در دې ډېر تاسو غواړئ، تاسو باید روانشناس ته مراجعه وکړئ. تاسو کوشش وکړئ کلینیک روانشناس پیدا کړئ خپل د اوسېدو د ځای سره نږدې، او تاسو خپل د ژر انزال هغه غلط باورونه چې لرئ هغه د منځه یوسئ. کلینیک روانشناس تاسو سره کومک کوي تر څو تاسو په سټیپ بای سټیپ ډول سره زینه پر زینه تاسو د اوږد انزال خوند تجربه کړئ. نو تاسو چې کلینیک روانشناس ته مراجعه کوئ، د هغه څخه دا تمه مه لرئ چې په اول ملاقات کې ستاسو جنسي روابط ترسم کړي، بلکې تاسو د هغه سره یو قرارداد وتړئ او هغه به په مسلسل توګه د هفتې 2 وارې تاسو ورغواړي. د هفتې 2 وارې هغه تاسو ته سپارښتنې کوي، تاسو به هغه په جنسي روابطو کې عملي کوئ تر څو په مسلسل توګه په منظم توګه تاسو مخته ولاړ شئ او ستاسو د ژر انزال مشکل خلاص شي. ګورئ په ټوله دنیا کې د ژر انزال اوس یو عمومي بحث شوی دی او شکر تداوی هم شته زموږ د کلینیک روانشناسانو سره چې د هر انسان انزال یو منحصر به فرد یا د هغه نفر پورې مربوط شی دی. لکه څه رقم چې زموږ چهرې فرق لري، زموږ د انزال مسایل هم دغه رقم فرق لري. تاسو کوشش وکړئ کلینیک روانشناس پیدا کړئ، هغوی ته ورسئ او هغوی به ستاسو سره کومک وکړي چې تاسو د خپل د انزال وخت زیاتوالی وبخښئ. هغه به تاسو ته کیدای سي د سایکیټریست په توسط نسخه هم درکړي تر څو تاسو دوا وخورئ خپل د رواني حالت د کنټرول لپاره، او تاسو ته به مهارتونه هم در زده کړي چې تاسو څه رقم خپل د انزال خوند ته ډېرښت ورکړئ. یو مهم شی چې تاسو ته زه اوس وایم په د انزال کې ډېر مهم دی د دې لپاره چې تاسو ډېر خوند په انزال کې واخلئ یا ستاسو د انزال وخت ډېر سي، هغه تاسو د نارینه چې لاندې ښځه سربیرئ دا پوزیشن څخه کار واخلئ. یعنې په نړیواله سطحه چې څېړنې سوي چې یوه نتیجې ته چې خلک رسېدلي دي وایي چې نارینه لاندې ښځه لوړي دغه جنسي رابطه یا دغه پوزیشن د جنسي رابطې د دې سبب کېږي چې تاسو د ژر انزال څخه ځان خلاص کړئ او یو څه ستاسو د انزال وخت زیاتوالی وبخښي. دا یو عمومي خبره ده، خو تاسو د لا درملنې دپاره و مسلسل توګه کلینیک روانشناس ته مراجعه وکړئ. مننه.